سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د نظم یا د ویډیو لپاره دغه رقم ته ښایسته فوټو جوړ کړو چې دغه یوټیوب ته اپلوډ کوو پې ولګوو یا هم فیسبوک دغه شیانو ته چې اپلوډ کوو نو پې ولګوو. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تړلی در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو ما تاسو ته دوه لینکونه درکړي، یو د واتساپ چینل لینک، بل د ټلیګرام چینل لینک. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، کولی شئ له هغې لارې ما تاسو ته یو څو عکسونه درکړي هغه به ډاونلوډ کړئ. چې کله م ډاونلوډ کړو نو راځئ د ویډیو په طرف تاسو ته په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. را به شي ملګرو تاسو به دغه دوه اپلیکیشن راکې باسئ، یو پکسلاب بل ان شاٹ. اول به تاسو راشئ پکسلاب به راخلاص کړئ. چې کله مو پکسلاب راخلاص کړو دغه ته دغه کینسل ووهئ ملګرو. چې کله مو کینسل ووهه دغه یو نو بیا به راشئ ملګرو دغه پاس سر کې چې کوم ډیلیټ آپشن درته ښکاري ملګرو دغه یو وبخئ ملګرو، دغه پاس دغه خط به ډیلیټ کړئ، دا ډیلیټ آپشن به وښئ، خط به ډیلیټ شي. چې کله مو دغه ډیلیټ کړئ ملګرو اوس به دغه آپشن ته راشئ، دغه ځای ته دغه ځای ته چې کله راغلی په دغه ځای کې به په دغه فرام ګالري باندې کلیک کړئ. دلته به یو ښایسته سټایلش بیکګراونډ راواخلئ چې هغه تاسو کولی شئ د پنټرسټ اپلیکیشن نه را انسټال کړئ چې د هغې په اړه ما ویډیو درته اپلوډ کړی او په دغه چینل کې کتلی شئ. چې کله مو بیکګراونډ راواخیستی یا ستاسو سره کوم بل بیکګراونډ وي اول به هغه دلته ولګوئ. چې کله مو ولګوو بیا به راشئ ملګرو دغه رقم د ښایسته سټایلش بیکګراونډ راواخلئ تر څو ستاسو عکس ښایسته راشي ملګرو. بیا به راشئ ملګرو په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ، دلته به امپورټ باندې کلیک کړئ. چې کله په امپورټ باندې کلیک کړئ دلته به راشئ اول ملګرو تاسو خپل عکسونه راواخلئ، که د نعتخوان یا د کوم شاعر عکس تاسو لګوئ هغه به تاسو راواخلئ یا کوم بل عکس لګوئ. زه راځم مثلا دغه عکس لګوم. چې کله مو دغه عکس ولګوه دلته که کوم اضافه هغه تاسو غواړئ ترې کټ کړئ هغه به کټ کړئ او دا د یاد چې تاسو د عکس بیکګراونډ باید کټ وي. که چېرته د بیکګراونډ کټ کول درته نه وي زده نو په دغه ویډیو کې ما درته طریقه ښودلې هغه وګورئ، انشاءالله تاسو طریقه به زده شي ملګرو. او دغه چې کله مو دلته کېښوده ملګرو دا عکس به لږ وډوکی کړئ داسې برابر غوندې دوغومره به یې کړئ ملګرو. بیا به دلته دې غاړې ته کېږدئ. اوس به راشئ ملګرو په دغه پاس آپشن باندې کلیک کړئ او دغه عکس به چې دی دلته دغه کوډ آپشن ووهئ او دا به کلوب کړئ ملګرو. یعنې چې تر څو بیا وروسته تاسو بل عکس وښئ دغه به نه لګېږي، یعنې تاسو بیا نه بازاوئ. بیا به راشئ د امپورټ ته او دلته به بل عکس راواخلئ ملګرو. دغه عکس مثلا غواړم پرې ولګوم، دغه عکس مو چې کله راواخیسته ملګرو دغه به هم دغسې وړوکی کړئ، دغسې به یې کېږدئ. دغه دمه چې کېښو ملګرو کولی شئ تاسو دغه دوه عکسونه هم کېدئ او که غواړئ چې نه وایي نور عکسونه مونږ ولګوم یعنې دغه دوه کاپي دی او که چېرته غواړئ نور ولګوئ همدغه طریقه بیا راشئ ملګرو دغه اول به دغه عکسونه دواړه کلوب کړئ. چې کله مو کلوب کړئ بیا به راشئ د امپورټ ته. چې کله امپورټ ته راغلی ملګرو په دغه ځای کې چې دی تاسو به یو همغه عکس راواخلئ، په همدغه عکسونو په طریقه به تاسو دغه ټول عکسونه راواخلئ. چې کوم یو اول عکس مونږ راواخیستو په همدغه طریقه ټول عکسونه اخیستل کېږي. بیا به دلته راشئ ټو بایک باندې به کلیک کړئ او دا عکس به د بل عکس شاته کړئ ملګرو، دغه اول دویم عکس چې کله مو شاته کړه ملګرو اوس به راشئ دلته که غواړئ دې لاس کې هم بل عکس ولګوئ. اول به دغه عکسونه ټول کلوب کړئ، بیا به راشئ په امپورټ باندې کلیک کړئ، په همدغه طریقه به بل عکس هم راواخلئ ملګرو. کوم عکس مو چې په اوله طریقه راوسته په هماغه طریقه به ټول عکسونه راواخلئ تر څو ویډیو اوږده نه شي، ځکه زه ویډیو لږ لږ سټاپ کوم ملګرو. دا به دلته به هم راشئ ټو بایک به کلیک کړئ او دا به هم د دې بل عکس شاته کړئ ملګرو. چې کله مو شاته کړ اوس به راشئ ملګرو دغه به هم کلوب کړئ. بیا به دلته راشئ ملګرو چې کله مو دغه کلوب کړ بیا به دلته راشئ ما به تاسو ته چې کوم عکسونه په ټلیګرام چینل کې درکړي هغې نه به تاسو یو عکس راواخلئ ملګرو. ما به دغه شیډیو درکړي چې دغه ځای کې پرې لاندې لګول کېږي بیا لیکل پرې کېږي ملګرو. دغه ټول شیان ما تاسو ته په ټلیګرام چینل واتساپ چینل کې اچولي، کولی شئ د هغې لینکونه په ډسکرپشن کې پیدا کړئ. زه راځم ملګرو دغلته دا سره شیډیو ورته انتخابوم. دلته به ما مختلفې زیړ رنګ او آسماني رنګ دې کې ما مختلفې شیډیوګانې تاسو ته اچولي ملګرو. هغه به تاسو راواخلئ او دغلته به یې کېږدئ ملګرو. لږ به یې غټه کړئ ملګرو ځکه دغه لږ وړه وه خو لږ به یې غټه کړئ ملګرو. چې کله مو غټه کړه ملګرو دغه به دغه شانتې کېږدئ او بیا به راشئ ملګرو په دغه به هم ورته کلوب کړئ. چې کله مو کلوب کړه اوس بیا راشئ امپورټ آپشن باندې به کلیک کړئ. ما به دغلته یو څو بینر یې درکړي ملګرو چې زه راځم د دې نه یو ښایسته بینر راخلم ملګرو. مثلا دغه بینر زه راخلم تر څو موږ په دې باندې لیکل وکړو د پاسه. چې کله مو دغه سیکه ملګرو دا به هم دغه ځای کې ورته کېږدئ. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس به بیا تاسو راشئ امپورټ باندې به کلیک کړئ ملګرو. دغه به هم کلوب کړئ ملګرو یا به راشئ چې کله مو کلوب کړئ بیا به راشئ دغه امپورټ ته به راشئ ملګرو. دې خوا کوم لاندې سر کې چې دا کوم عکسونه م راخیستي وي همهغې ته به راشئ. ما چې کوم عکسونه نور درکړي په همهغې طریقه به دغه نور عکسونه چې کوم مې درکړي دا به هم راواخلئ. دغه یو آپشن به راواخلئ ملګرو کوم نیو چې درته ښکاري کولی شئ دغه ویډیو کې استعمال کړئ تر څو په عکس کې استعمال کړئ تر څو ستاسو عکس نور ښایسته هم راشي. دلته به راشئ دې خوا ته به دغه بیکګراونډ صفحې ته راشئ. دلته به دغه آپشن آن کړئ. چې کله مو آن کړئ بیا به دا پنسل آپشن ووهئ او دا به په دا تور هغه ودروئ او دغه بیکګراونډ به یې کټ کړئ او په دا ټیک مار علامه به کلیک کړئ او دا به لږ کوچنی کړئ او دې خوا کونج کې به یې ورته کېږدئ ملګرو.
دغه دې خوا کونج چې کوم دی ملګرو په دې کې به ورته کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده ملګرو اوس به راشئ ملګرو دلته تاسو چې دی یو بله هغه ما درکړی آپشن تر څو تاسو په هغه کې وکولی شئ د خپل عکس هم ولګوئ دغلته به ما دغه د لوګو ډیزاین غوندې شی درکړی ملګرو بینر به ما درکړی دغه به تاسو راواخلئ او دغلته به چې دی ټیک مار به ووهئ ملګرو او دا به لږ سرچپه غوندې کوئ ملګرو دوه ګوتې به یې ونیسئ او تا به یې کوئ سرچپه به یې کوئ چې کله مو سرچپه کړه دلته پاس د سر کې چې دی ملګرو دغه ځای کې ورته کېږدئ چې کله مو کېښوده ملګرو را به شئ په دا پاس آپشن به کلیک کوئ او دا به کوډ کې ملګرو چې کله مو کوډ کړه دواړه به کوډ کې ملګرو دا نیو هغه کوم چې دی خوا کونج کې مو لګوه دا دواړه به کوډ کې ملګرو چې کله مو کوډ کې دلته به راشئ اوس به خپل یو عکس راواخلئ زه مثلا دغه عکس پرې لګوم په هماغه طریقه به عکسونه راواخلئ او دغه لاندې هغه سرکل هغه آپشن به ووهئ او دا به لږ ګرد غوندې کوئ ملګرو سرکل به یې کوئ دلته به په ټیک مار کلیک کوئ ملګرو چې کله مو په ټیک مار کلیک کوئ دا به لږ وډوکی کوئ او دې خوا به یې په دې همغه لوګو په منځ چې کوم دی ملګرو په هماغې ځای کې به یې ورته ولګوئ تر څو دغه ځای کې ستاسو عکس هم صحیح ولګېږي چې کله مو ولګوو ملګرو اوس به راشئ ملګرو په دغه پاس سیو باندې به کلیک کوئ او دا عکس به چې دی ملګرو د دې ځای نه ثبت کوئ یعنې سیو به یې کوئ په دغه پاس آپشن باندې به کلیک کوئ دلته به سیو از ایمیج باندې کلیک کوئ دلته به سیو ټیو ګالري باندې به کلیک کوئ چې کله په دې باندې کلیک کړه اوس به تاسو راشئ ملګرو دوهم اپلیکیشن چې کوم دی انشارټ زموږ سره دی په دې باندې به کلیک کوئ دلته موږ غواړو چې په دې کې لیکل وکړو ملګرو را به شئ په دغه پوډ باندې به کلیک کوئ دلته په نیو باندې کلیک کوئ هماغه عکس به ورته انتخاب کړئ ملګرو چې کله عکس ورته انتخاب کړئ ملګرو دلته به راشئ دې خوا د ټیکسټ آپشن چې کوم دی ملګرو په دغه باندې به کلیک کوئ چې کله په دې باندې کلیک کوئ دلته به چې دی ملګرو ستاسو د نظم اوله کړۍ چې کومه ده هغه به ورته ولیکئ زه مثلا ورته لیکم څه ته دې په کار یم یعنې دغه ورته لیکم چې کله ورته ولیکم ملګرو تاسو ته به ما په ټلیګرام چینل کې زیات ډیزاینونه اچولي کولی شئ هغې ځای نه دغه ډیزاینونه انشاټ ته راواچوئ ملګرو د هغې ځای نه تاسو کولی شئ انسټال کړئ مثلا دلته تاسو کوم ډیزاین خوښ شي هغه ډیزاینونه د هر تاسو کولی شئ ورته واچوئ مثلا زه دغه یو غواړم ملګرو را به شي دا به لږ ښه غټ کړئ ملګرو تر څو دا بینر ټول ونیسي او دا به دغسې ورته ولګوئ ملګرو چې کله مو ورته ولګوو بیا به راشي په دا رنګونو خواته دلته تاسو کولی شئ رنګ هم ورته بدل کړئ هر رقم ته رنګ ستاسو غواړئ هغه رقم ته رنګ تاسو ورکولی شئ مثلا زه غواړم دلته بارډر ورته تور کړمه او هاخوا آپشن چې دی ورته دا رنګ چې دی زیډ کړم ملګرو یعنې وړوکې نری خط چې درته وي هغه تور او دا نور چې دی ملګرو زیډ بیا به چې دی ملګرو تاسو دلته راشئ د نظم چې کومه دویمه کړۍ ده یا د سندره چې لپاره چې تاسو غواړئ جوړه کړئ هغې دویمه کړۍ چې کومه ده دا به تاسو ورته ولیکئ ملګرو چې کله مو ولیکئ ملګرو همدغه رنګ ته به رنګ په همغه طریقه څه ورته بدل کړئ که غوښتل مو که نه چې دواړه یو هغه کې هم څه پروا نه کوي ملګرو خو ستاسو خپله خوښه پورې ده بیا به لږ کوچنی کړئ دلته به لاندې ورته کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده اوس به دلته راشئ چې دغه نظم چا ویلی غواړئ چې د هغه نوم هم ورته وټول کړئ نو دلته به ورته ولیکئ اواز چې هر څه نوم یې خپل نوم ورسره لیکئ او بل نوم ورسره لیکئ هغه به ولیکئ او بیا به داسې وړوکی کوئ او د کونج ته به یې دې خوا ته کېږدئ په همدغه طریقه به راشئ بیا به دوهم ایډیټ چا کړی د هغه لپاره به هم دغه که غواړئ د هغه نوم ولیکئ هم نو دلته ورته ولیکئ ایډیټ زه مثلا خپل نوم عمرجان ورته لیکم بیا به راشئ دې خوا غاړې ته به دغه هم ورته کېږدئ په همدغه طریقه رنګ هر څه ورته تاسو بدلولی شئ دې خط ته هم ملګرو بیا به راشئ ملګرو زه مثلا دلته نوی ورته لیکم نیو نو بیا دا به لږ ښه غټ کړئ او دغلته پاس دې ځای کې به یې کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده ملګرو اوس به راشئ ملګرو بیا به راشئ که تاسو چېرته نظم وي نظم به ورته ولیکئ که سندرې یا بل چې هغه هر څه چې هغه تاسو ورته لیکلی شئ ملګرو چې کله مو ولیکئ ملګرو نو بیا به دلته تاسو کولی شئ د خط ډیزاینونه زیات بدل کړئ یعنې کولی شئ په بېلابېل ډیزاین کې خط راولئ زه مثلا دا لږ ورته وړوکی کوم او دغه ورته ږدم تر څو ښه ډیزایني راشي ملګرو چې کله مو جوړ کړه ملګرو اوس به راشئ ملګرو تاسو به چې دی دغه ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ چې کله مو ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ستاسو سره به دغه عکس چې دی ثبت شي ملګرو نو ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه کولی شو د ویډیو یا هغه لپاره دغه رقم ته ښایسته عکسونه جوړ کړو ملګرو په دغه ویډیو کې مو درته ټوله طریقه وښله نو که چېرته مو ویډیو خو خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تاسو پورې در ورسېږي نو په الله سپارم د خدای په امان